بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو ته پته ده د کرونا وبا په ملک کې خپره شوې ده او د هغې سره ډېر خوف او راس هم هغه شوی دی او ډېر اقدامات اخیستل شوي دي او خاص کر لاک ډاون خلک لاک ډاون د صوبایي حکومتونه په لاک ډاون طرف ته تللي دي. دې نه مخکې سکندر خان هم تاسو سره په دې باندې خبرې کړې دي. زما صرف دا مقصد و چې دې کې د پارټۍ یو کردار دی، د پارټۍ ورکرانو یو کردار دی. نو موږ نه پکار دی چې موږ د خپل کردار په دې کې احسن طریقې سره ادا کړو. دې کې د پارټۍ کارکنان چې کوم هلته د عوامو څنګه خدمت کولی شي د هغې دپاره تګ و دو پکار دی. ایډمنسټریشن سره تعاون پکار دی چې هغوی څه هدایت کوي هغې باندې تعاون کول پکار دی او خلکو ته خپل ملګرو ته هم ویل پکار دي چې دې کې تعاون چې څو پورې د عوامو تعاون نه دا مسله داسې په اسانه نشي خلاصېدی. دا یو ډېره سنګینه مسله ده او په دې کې چې څومره د یو بل کانټیکټ نه او یو بل نه جدایي او په خپل کورونو کې خلک نو دې کې دا وبا به محدود شي. دې کې نور ډېر اقدامات دي چې هغه به سیاسي پارټۍ او حکومت په خپل ځای باندې موږ سیاسي پارټو هم د دې لپاره یو عمل طی کړی دی، د هغې باندې به عمل کوو. خو کارکنان دې کې چې دی خپل بیانات ورکول او خلکو له حوصله ورکول او په هغې باندې فیسبوک باندې چې موږ خپل د خلکو آګاهي وکړو چې دا یو داسې مسله ده چې په دې کې ټول موږ په دې کې خپل یو حصه واخلو او انتظامیه سره هغه وکړو او معاشرتي طور باندې پکار دی چې موږ خپل د کلي امام صاحبانو ته د جومات امام صاحبانو سره هغوی سره په دې باندې خبرې وکړو چې هغوی اعلانات وکړي او چې خلک د دې نه آګاهي وشي او خلکو ته مشوره ورکړو. نو د دې لپاره زما دا ستاسو ته خواست دی چې خپل یو کردار ادا کړئ به حیثیت یو سیاسي پارټۍ چې کوم ځای کې ضرورت دي او خلکو سره مدد کولی نو هغې کې ورسره بڑھ چڑھ کې حصه واخلئ. د عوامو خاص کر د هغې طبقې چې څوک مجبوره دي، څوک په دې هغې کې د دې په وجه ورته مزدوري نه میلاوي، کار نه میلاویږي، د هغوی مدد کول زموږ ټولو فرض دی. زه امید لرم چې زموږ ملګري به په دې کې خپل یو کردار، یو فعال کردار ادا کړي.